بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. د پښتو متلونو 43مې برخې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. راځئ چې یو څو نوي متلونه درته بیان کم. وی کتاب ګرځې په څنګ، نوم دې د مولا او کړه وړه دې د بلا. کرونده اسانه ده، پالنه یې ګرانه ده. کرې اوربشي غواړي غنم، او وی کږه خوله په سوک سمیږي. او وی کله د دادا وار، کله د بیبي وار. او وی کلی په زور نه کیږي، کلی په لیونی پورې خندل او لیونی کلی پورې. وی که باران وی که ګلی، میلمه غواړي ښه نوړی. که پردي سل کورونه وران کړي، خو خپل یو کور به ودان نه کړي. که څوک درته وایي چې غوږ درنه سپي وړو، نو اول غوږ وګوره، بیا سپي پسې منډه وهه. او وی که د باړې کاڼي پاسته وی، ګیدړانو به په وخت ختم کړي وو. او داسې وی که د خوړ کاڼي پاسته وی، نو ګیدړانو به وختي ختم کړي وو. او وی که د چا پلار یې، نو زمون خو یار یې. وی که راغله غوا په پیو، که را نغله غوا پردی. که روپۍ وړه ده، خو په تول پوره ده. که ښکته توکم ګیره ده، که پورته توکم برید دی. او وی که غل نه تختی، نو مل دیو تختی. او وی که غم دی نوی، نو بیزه واخله. ملګرو دا د نن متلونه تاسو سره مې شیر کړئ. اجازت غواړم د الله په امان.